یهلی شبه است ابراهیم زدران د ریکارډونو په اړه باندې خبرې وکړو چې په ځانګړي ډول وروستي چمپیونز ټاپک کې او وروستي لوبې کې چې د په چمپیونز ټاپک ترسره کړي وي هغه ریکارډ په اړه هم خبرې کوو. ځینې نور ریکارډونه highest score in the history of Champions Trophy for Ibrahim Zadran 177 is the highest score for him. یو سلو اوه اویا منډې په یوه لوبه کې ترسره کړي دي چې دا د چمپیونز ټاپک په تاریخ کې په یوه لوبه کې تر ټولو های سکور دی چې دا ریکارډ ابراهیم زدران په خپل نوم باندې کوي. د دې څخه وروسته second highest score by an Asian in the ICC ODI tournaments دا د آسیایي هیوادونو له لوري څخه د کرکټ د لوبډلې لوبغاړي په حیث باندې د ICC په ټورنمنټونو کې دوهم تر ټولو ډېر منډې جوړونکی په یوه لوبه کې هغه ابراهیم زدران دی. په لومړي مقام کې سوراب کنګولي دی چې یو سلو درې اتیا منډې ترسره کړي دي چې دا په یوه لوبه کې البته های سکور دی، او ابراهیم زدران دی چې د ICC ټورنمنټونو کې د آسیایي هیواد د لوبغاړي په حیث باندې یو سلو اوه اویا منډې ترسره کړي دي. ابراهیم زدران نو ویرات کوهلي او د دې ترڅنګ دغه پسې راځه سچن ټنډولکر او ځینې ډېر مشهور سنګکاره ځینې نور لوبغاړي شاته کړي دي، او په دغه لیست کې دوام دی. لومړی سوراب کنګولي یو سلو درې اتیا منډو په درلودلو سره په یوه لوبې کې های سکور دی، او دویم مقام کې بیا ابراهیم زدران دی چې د آسیایي هیواد د لوبغاړي په حیث باندې دا مقام ترلاسه کړی. او بله مهمه خبره دا ده چې لومړی افغان لوبغاړی دی first Afghan player to score 100 in Champions Trophy. لومړی افغان لوبغاړی سو چې د په چمپیونز ټاپک کې 100 منډې ترلاسه کړلې. د دوی وړ دی چې لومړی افغان لوبغاړی چې 50 منډې ترسره کړلې هغه احمد شاه و. دا لومړی چمپیونز ټاپک و چې افغانانو پکښې بېلابېل ریکارډونه جوړ کړل. او بل خبره دا چې highest ODI score by an Afghan player Ibrahim Zadran 177 رحمان الله ګوربز 151. دا لومړی افغان لوبغاړی سو چې په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې کوي. یو سلو اویا منډې په لومړۍ برخه کې یا لومړي مقام کې ابراهیم زدران، او د څخه وروسته تر ټولو ډېرې منډې یو سلو یو پنځوس رحمان الله ګوربز چې د پاکستان په وړاندې ترسره کړې وې. نو ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې چینل